الرحمن الرحیم راځو نن په مایکروسافټ ورډ کې سټایل ګروپ شروع کوو. سټایل ګروپ د نوم نه ظاهره ده چې د سټایل ګروپ په ذریعه موږ او تاسو خپل لیکلو ته سټایل ورکولی شو. خو دلته زه اول تاسو ته ځینې خبرې د سټایل ګیلري کې کومه. ګورئ سټایل خپله موږ او تاسو چې کله ډاکومنټ لیکو، ډاکومنټ کې دوه قسمه ټکس وي. یو هغه ټکس چې عنوان ولري، لکه موږ او تاسو ورته ټایټل ویو، او یو هغه ټکس چې څه ولري عبارت شکل کې وي، هغه ته ویل کېږي باډي ټکس. څه ورته وایي؟ باډي ټکسټ. دا موضوع بیا پس فهرست کې هم تشریح کېږي. ټایټل ته په کمپیوټر کې ویل کېږي هیډینګ. څه ورته وایي؟ هیډینګ. یعنې موږ او تاسو دلته اوس که وګورو سټایل ګیلري ته راشو، دلته وګورئ هیډینګ. دغه هیډینګ د عنوان دپاره استعمالیږي. یعنې دا هغه ټول سټایلونه دي چې موږ او تاسو خپل ډاکومنټ کې عنوان ته ورکولی شو، او د هغه لاندې چې کوم ټکس دی باډي ټکس یا سب ټکس هغه ته یې ورکولی شو. او باډي ټکس ما دا سول عبارت ته ویل کېږي. لکه څنګه ګورئ دلته مو ولیک کمپیوټره، دلته ما لاندې څه ټکس ولیکه. زه غواړم چې دې لیکلو ته عنوان سټایل ورکړم، نو هیډینګ 1. نو ګوره د عنوان او د عبارت منځ کې فرق پیدا شو که نه. هیډینګ 2 څه معنی؟ یعنې که دغه عنوان کې چېرته بل عنوان وي هغه ته به تاسو هیډینګ 2 ورکوئ. لکه مثال دې کې بله موضوع راغله هارډویر، او زه ګوره هیډینګ 2. که هیډینګ 3 څه معنی؟ دریم عنوان. لکه دلته اوس هارډویر کې مثال موضوع راغله کیبورډ، دلته هم ته عنوان سټایل ورکړی، خو دریم عنوان هیډینګ 3. ګوره څلورم خپله پیدا شو. تر 9 پورې عنوانونه موږ لرو. دلته دا شارټکټ د لارې هم موږ ورکولی شو. څه که هیډینګ 1 تاسو استعمالول غواړئ، هیډینګ 1 شارټکټ د الټ کنټرول پلس کنټرول 1 هیډینګ 1. که هیډینګ 2 مثال استعمالول غواړئ ولیکئ شارټکټ د الټ کنټرول 2 هیډینګ 2، همداسې تر 9 پورې. صحیح شو؟ اوس دلته لیکلي نو سپیس. دا نو سپیس دا خپل یو سټایل دی. ګورئ که تاسو وګورئ نو سپیس دا د دې لیکلو ساده حالت ته راولي او د پروګرافونو منځ کې فاصله هم ختموي. نارمل دلته لیکلی. نارمل څه معنی؟ لکه دې لیکلو ته تا رنګ ډیزاین هر څه ورکړو، ته غواړې دا نارمل حالت ته راولي. نارمل یا دلته راشه دیز نه هم کولی شي کلیر فارمیټینګ. دا مې تاسو دلته ویلو، لکه دا لیکلي اوس دې ته ما رنګ هر څه ورکړو، زه غواړم چې دا کلیر کړم. نو ګوره کلیر فارمیټینګ. نو دا ګیلري ده، سټایل ګیلري. خپله موږ هم یو سټایل جوړولی شو. څنګه به جوړو؟ به شي ګیلري ته کریټ سټایل. د سټایل ته د نوم ورکړه، لکه ما ورته ورکړو شا سټایل، داسې نوم مې ورته انتخاب کړو. او دې سټایل کې ستا سره کوم څه پکار دي، لکه لیکل دې پکې څنګه وي، لیکلو رنګ دې پکې څنګه وي، سایز چې د لیکلو څنګه وي. نو موډیفای ته به راشي، ته به ورته وایې چې یاره دې سټایل کې لیکلو رنګ دې سور وي، لیکل دې بولډ هم وي، د لیکلو سایز دې 18 وي. اوس دلته ورته وایي چې سټایل بیس اټون، دا سټایل په څه ته غواړې استعمال کړي؟ هیډینګ 1 دی، هیډینګ 2 دی، کوم د څه دپاره، یعنې کوم هدف شکل کې استعمالوي. که ته وایې چې یاره په نارمل ټکس په هر څه به دې کار وکړي، په هیډینګونو دې کار وکړي، په څه باندې ورته هم په نارمل ټکس. دلته لیکل د لکه ته چې دا کله سټایل اپلای کوې لیکل د منځ نه شي کوم خواله دې شي. نو دا ټول خبرې دي. اوس دلته تا ته وایي چې ایډ د سټایل ایډ ټو د سټایل ګیلري. دا سټایل غواړي ګیلري کې ایډ شي، که چیک ولګي ایډ به شي، او که چیک ونه لګي ایډ به نه شي. اونلی ان دس ډاکومنټ ته غواړي چې دا سټایل څنګه وي. ته غواړې چې صرف دې ډاکومنټ کې وي، چې بل ډاکومنټ والا هغه کې دې نه وي، نو دې ته به چیک ولګي. او که ته غواړې چې نه هر ډاکومنټ کې وي، نو راشه نیو ډاکومنټ ته به چیک ولګي، او دلته په څه کلیک کې، دلته به راشي او اوکې به کلیک کړي. صحیح شو؟ په اوکې چې دې کلیک کړو دا سټایل جوړ شو. اوس وګوره ډایرکټ په لیکلو اپلای شو. اوس زه غواړم دې لیکلو ته هم دا سټایل ورکړم. ګوره زموږ خپل سټایل تیار شته. که زه ورډ پروګرام اوس بند کړم،
صحیح شو. او سټارټ مینو ته راشم، سټارټ مینو ته، او دلته زه واپس ورډ پروګرام خلاص کړم، ورډ پروګرام. اوس دلته وګورئ بلینک ډاکومنټ والم سټایل پکې شته دی. ها دې سټایل کې ته غواړې تغییرات راولي، موډیفای واپس ځکه تغییرات ته هم راوستلی شي. ها سټایل څنګه ختمو مونږ او تاسو بیا به په دې لنچ بټن به کلیک کړئ، دا بټن اصل کې دلته وي په دې شکل کې راځي. ښه دلته به تاسو راشئ مینیج ته، مینیج سټایل ته، مینیج سټایل ته چې راغی دلته به راشئ سټایل د څه نوم سټایل نوم به ورته انتخاب کړي، یا څه به وکړي په امپورټ به څه کلیک کړئ، امپورټ باندې چې کلیک کړو سټایل د څه په نوم شا سټایل. اوس درته وایي د ټول ډاکومنټونو نه یې ختمه که یوازې د دې نه، که دې ډاکومنټ نه یې ختمه انتخاب ډیلیټ، او که د ټول نه یې ختمه انتخاب ډیلیټ، نوم ورته بدلې رینیم کولی هم شي، او یس ټوال که کلوز که. صحیح شو. اوس دلته چې دا کلوز کم دوباره ورډ پروګرام زه راشم دویم ځلې زه خلاصوم، نو تاسو وګورئ سټایل ګیلري کې به هغه سټایل نه وي موږ سره. بل موږ سره فایند دی، فایند د نوم نه ظاهره ده، فایند په ذریعه موږ کولی شو یو څه پیدا کړو، فایند وی پیدا کولو ته. ته غواړې په ډاکومنټ کې خپل څه یو څه ټکس میکس څه پیدا کړي، د فایند آپشن نه به کار اخلي. لکه د مثال په توګه اوس دلته ما ډېر لیکلو که، او زه غواړم چې څه وکړم یو لغت دی په نوم د ډاکومنټ دا راته پیدا کړه، نو فایند ته راشه، دلته ورته هغه څه چې غواړې ته ولیکه، زه ورته یم ډاکومنټ، نو ګوره ډایرکټ بیرته پیدا کړي. یعنې فایند آپشن په ذریعه به څه پیدا کولی شو، هر څه. یعنې فایند چې دی ګورئ فایند خپله فایند په ذریعه ټکس پیدا کولی شئ، د فایند په ذریعه نمبر په ډاکومنټ کې نمبر پیدا کولی شئ، سمبول پیدا کولی شئ، هیډینګ سټایل پیدا کولی شئ. شارټکټ د فایند چې دی د فایند شارټکټ کنټرول پلس اف د فایند شارټکټ دی، کنټرول پلس اف. صحیح شو. ښه دې ځینه دا فایند ختموم واپس ختم. دلته ورته ښایي ریزلټ، دلته ورته پیجز ښایي کوم ورک کې دا لغته که عنوان نه وي هیډینګ سټایل به ورته راولي. ایډوانس فایند هم داسې هغه پکې نشته دی، ګوره دلته یې لیکلي دي فایند څه شی پیدا کوي، دلته به کلیک په ذریعه پیدا کولی شي. بیا فایند ان ته چې راشي دلته یې لیکلي کرنټ سلیکشن، لکه زه غواړم چې دغه کوم لیکل ما انتخاب کړي په دې لیکلو کې راته دغه ډاکومنټ لغت پیدا که په نورو کې نه، نو دلته ته به ورته ووایه چې کرنټ سلیکشن. کرنټ سلیکشن څه معنی ده؟ کوم لیکل چې ما انتخاب کړي دي په دې کې راته دا لغت پیدا که. ګوره نورو ځایونو کې شته خو هلته به ورته نه پیدا کوي. او که ته چې په ټول ډاکومنټ کې پیدا کړم مین ډاکومنټ په ټولو ډاکومنټ کې به ورته څه کړي پیدا کړي. ښه چې پیدا یې کړو څنګه رنګ ورکړي، هایلایټ که، هایلایټ لکه تاسو هایلایټ ویلی که هایلایټ کلیک کړئ زیړ رنګ سره به یې څه کړي درته هایلایټ کړي، او که واپس کلیر هایلایټ واپس به ختم شي. ګوټو ته راځو، ګوټو خپله تللو ته وایي. دلته اوس ګوټو ته یو مثال مونږ کاروو ځکه مونږ نور اپشنونه نه دي ویلي. ګوټو دومره سره فعل چې د ګوټو په ذریعه مونږ د یو صفحې نه بلې صفحې ته تللی شو. لکه تاسو اوس وګورئ ما سره ډاکومنټ کې یو نه تر 18 پورې ورقې دي. اوله ورقه کې زه ولاړ یم، زه غواړم چې زه لاړ شم 10مه ورقې ته، نو 10 به ولیکم او ګوټو، نو تاسو وګورئ سټیټس بار کې څومره ورقه شوه 10. یعنې د ګوټو په ذریعه موږ څه کولی شو دلته اوس نور کارونه هم لري، خو دلته اوس دومره ووایو چې د ګوټو په ذریعه یو صفحې نه بل صفحې ته تللی شو. د ګوټو شارټکټ موږ سره چې دی کنټرول پلس جی دی، ګوټو شارټکټ کنټرول پلس جی. صحیح ده. ښه ګوټو نه پس راځو ریپلیس. ریپلیس څه کار کوي؟ د ریپلیس په ذریعه موږ کولی شو چې یو لغت بل لغت ته څه کړو تبدیل کړو، یو لغت بل لغت ته موږ څه کړو تبدیل کړو. لکه مثال په طور اوس دلته ما ډاکومنټ لغت لیکلی دی، دغه ډاکومنټ لغت زه غواړم چې بدل کړم نیوز پیپر ته. هسې مثال یې ونیسه، یا یو نوم دې غلط کړی دی،
یا یو څه دې غلط کړي درته ډېر ځلونه تکرار شوي درته دا بدل کړه نو ته چې یو پاکټ څومره وخت به ونیسي نو دلته وک سره اوس آپشن شته آپشن د څه په نوم دی ریپلیس په نوم ریپلیس باندې چې کلیک کول درته وایي چې فایند وټ هغه څه چې ته بدلې هغه اول پیدا کړه زه ورته ما تیار لیکل زه ورته دا دی څه ته یې بدلې زه ورته نیوز پیپر ته نیوز پیپر اوس چې زه په ریپلیس کلیک کوم تاسو وګورئ دې ځای ته ښه متوجه اوسئ چې زه په ریپلیس کلیک کوم ګوره هلته هغه لغت ډایرکټ نیوز پیپر ته بدل شو ډایرکټ بل ته جمپ کو زه غواړم چې دا هم بدل کړم ګوره ریپلیس یې ډایرکټ بل ته جمپ کو نو د ریپلیس په ذریعه موږ یو لغت بل لغت ته بدلولی شو یو نمبر بل نمبر ته بدلولی شو صحیح شو نوم یو نوم بل نوم ته بدلولی شو اوس دلته ریپلیس آل دی اوس زه به څه یو دانه بدلوم خو زه ورته یم څومره دی ډاکومنټ کې چې تا سره دې ډاکومنټ کې چې څومره تا سره ډاکومنټ لغت دی ټول نیوز پیپر ته بدل کړه نو په ریپلیس آل به کلیک کړي اوس درته وایي چې 193 لغت او ډاکومنټ دا موږ څه ته بدل کړه نیوز پیپر ته یعنی ریپلیس یو به بدلی ریپلیس آل بس یو کلیک سره چې دلته یې څه لیکلي هغه به درته دې ریپلیس ویت سره بدل کړي یو کلیک سره د ریپلیس شارټکټ کنټرول پلس اچ دی ریپلیس شارټکټ څه دی کنټرول پلس اچ اوس تاسو ګورئ کنټرول اچ ریپلیس صحیح شو بل موږ سره سلیکټ آل دی سلیکټ آل څه کار کوي د سلیکټ آل په ذریعه موږ کولی شو ډاکومنټ کې چې څومره ټکس وي ټول انتخابولی شو ټکس وي لکه اوس ډاکومنټ کې ما سره عکسونه هم شته شیپونه هم شته هر څه ټول غواړم یو کلیک سره انتخاب کوم سلیکټ آل سلیکټ آل سره تاسو بلده مسئله د سلیکټ آل شارټکټ موږ سره د سلیکټ آل شارټکټ کنټرول پلس ای دی صحیح شو بله موضوع موږ سره سلیکټ آبجیکټ دی آبجیکټ څه کار کوي صرف رسمونه انتخابوي لکه مثال په توره دلته ما شیپ رسم کو دا شیپ یو بل شیپ مې دلته رسم کو شیپ به تاسو انزرټ ټپ کې به لولئ مثال ته مې یو بل شیپ رسم کو دا دی زه څه کوم زه غواړم چې یوازې د ډاکومنټ کې دا رسمونه انتخاب شي یعنی کله چې زه په موس انتخابول کوم نو یوازې د ما ته څه انتخاب شي شیپس نور دا لیکل دی ورسره انتخاب نه کړي زه شه ریپلیس سلیکټ آبجیکټ اوس ګوره په لیفټ بټن چې زه ګوته کوم سکه شوم یوازې څه انتخاب شو آبجیکټ اوس ډیلیټ چې وم ګوره صرف په څه ډیلیټ کېږي آبجیکټ په ډیلیټ کېږي سلیکټ آل ټکس وذ سیملر فارمیټینګ څه معنا ګورئ دا لیکل چې دې ته مې سور او بولډ ورکو دېته بولډ مې کړه همداسې دا لیکل مې په همدې سټایل کې کړه بولډ سور دلته زه راغلم دا لیکل مې بولډ کو او سور مې کو زه ورته هم هغه لیکل ما ته انتخاب کړه چې سټایل یو رقم وي چې فارمیټ یې یو رقم وي نو ګوره سلیکټ آل ټکس سیملر فارمیټینګ چې مې کلیک ګوره ټول انتخاب کړه نو دلته هم پښتنه ځکه ټول ځکه تور او سور دی که نه صحیح ده بل مثال تاسو ګورئ زه تاسو ما لږ دلته واضح کوم ګوره دا لیکل سور شو دا لیکل مې سور او تور که او زه ورته هم هغه لیکل چې یو رقم فارمیټ ولري هغه راته انتخاب که ګوره سلیکټ آل ټکس سلیکټ آل وذ سیملر فارمیټینګ د دې دواړو لیکلو ګوره سټایل یو رقم که نه درته یې څه کړم انتخاب سلیکشن پین څه معنا دې نه موږ کولی شیپونه پټ کړو د شیپ نوم وګورو لکه دلته انزرټ ته زه راځم دا یو شیپ ما رسم کو مثال په توره دا یو شیپ مې رسم کو دلته راځم مثال په توره یو بل شیپ مې رسم کو یو کس تاته ووایي چې زه دا لیکل چاپم خو دا شیپونه باید پکې رې نه شي لکه اوس که تاسو وګورئ پرنټ ته راشئ ګورئ پرنټ کې هم شیپ راځي هم لیکل درته وایي دا پټ که ډیلیټ کوئ ما پټې که نو ته به څنګه شیپ پټې دی به شي سلیکشن پین ته دیز نه موږ کولی شیپ پټ کو لکه مثال ګوره شو هاید آل ټول دا شیپ او پټ شي پرنټ که ګوره دا به اوس پرنټ کې نه راځي واپس راته وښیه شو آل واپس به شو داسې کار چې نه کوي یو ځل دا بند کړئ بیا په دې کلیک کړئ
بیا په شو کلیک کې ټول شیپونه بارته وښي. که یو شیپ پوره کوې په دې سترګه علامه کلیک کړئ یو مړه کولی شي، او که ټول پټې هایډ شیپ. دا موږ سره مایکروسافټ ورډ کې په اول ټیب په نوم د هوم ټیب. انشاءالله بیا به بل وخت به انزرټ ټیب شو.